پر پاکستانی پوځ د بلوچستان خونړی برید او د پاکستان پوځ لخوا د افغان طالبانو اعلامیه دروغ بلل. وايي ترهګرې ډلې لا هم له افغانستان څخه پاکستان کې بریدونه ترسره کوي. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. بلوچ ازادي غوښتونکو د بلوچستان اړوند نوشکی کې 4 پاکستانی پوځیان وژلي. د یادې ډلې ویان جنید بلوچ په خبرپاڼه کې ویلي چې د دوی وسلوالو د پاکستانی پوځ په مرکز برید کړی چې د ځاني زیان ترڅنګ یې ګڼ مالي زیانونه هم وراړولي دي. همدارنګه د خیبر پښتونخوا د مومن قبایلي زولې اړوند په حلیمزي سیمه کې بېګا شپه 2 بجې نامعلومو وسلوالو یوې پوستې ته لاسي بمونه ورغورځولي دي. د ځایي اوسېدونکو په وینا چې په پیښه کې پاکستاني پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بل خوا د پاکستان د پوځ د رسنیو دفتر لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې ترهګر د افغانستان خاورې په کارونې سره په پاکستان کې بېګناه خلک په نښه کوي. دغه څرګندونې نن د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ یوه پوځي کنفرانس کې شوي دي. خبرپاڼې کاږلي چې کنفرانس کې ګډونوالو د افغانستان د پولې په اوږدو کې د پرله پسې سرغړونو او د افغانستان له خاورې د ترهګرو پر پلانونو سخته اندېښنه څرګنده کړه. خبرپاڼې زیاته کړې د پاکستان دښمنان په پاکستان کې دننه د امنیتي ځواکونو او بېګناه ملکي وګړو په نښه کولو لپاره له افغان خاورې کار اخلي. د پاکستان پوځ مشر دا ادعا په داسې حال کې کوي چې څو ورځې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان هغه ادعا دروغ وبلله چې ګواکې ترهګرې ډلې افغانستان کې شتون لري. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان دغه ډول ادعاوې کوي. تر دې وړاندې هم پاکستان ورته ادعاوې کړې وي چې تل د طالبانو لخوا رد شوي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.